بلخ کې د پرونۍ پیښې طرحه کوونکي ونیول شول. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې د طالبانو ځواکونو له لوري دغه ولایت لپاره د داعش پخوانی والي او د مزار شریف د تېرې ورځې د خونړي برید طرح په چاربولک ولسوالۍ کې نیول شوی. د ملي پخلاینې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله مزار شریف ښار کې یو جومات کې رامنځته شوې چاودنه غندلې او ویلي دي چې په لمونځ کوونکو، زده کوونکو، مذهبي ځایونو او ښوونیز مرکزونو بریدونه بشري ضد جنایت او د ټولو دیني او انساني اصولو ارزښتونو خلاف عمل دی. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.